get out بهر وځه. د get out مطلب د سنټنس بهر وځه. د دې نوم لږ بد اخلاقه تاسو چاته وایي. get lost ورکېږه. get lost ورکېږه. don't ask me again بیا زما نه دا پوښتنه ونه کړي. don't ask me again بیا زما نه دا پوښتنه ونه کړي. یعنې بیا زما دا پوښتنه ونه کړي. د انګلیش په پښتو کې روزمره یو څو مهم هغه امپورټنټ سنټنسونه تاسو په دې ویډیو کې راسپړم چې د هغه له برکت تاسو روان انګلیش زده کولی شي او په روان انګلیش خبرې کولی شي. where does this road lead دا لاره کوم خوا تللې ده. where does this road lead دا لاره کوم خوا تللې ده یا د سړک دا روډ کوم خوا تللی ده. don't tell lie دروغ مه وایه. don't tell lie دروغ مه وایه. تاسو چاته وایي چې لطفا یا مهرباني وکړه دروغ مه وایه. who are you ته څوک یې. who are you ته څوک یې یا هم ته څوک یې. I hate him هغه مې بد راځي. I hate him هغه مې بد راځي. تاسو یو څوک بد راځي نو بیا وایه I hate him هغه مې بد راځي. I don't give the shit ماته یې څه. I don't give the shit ماته یې څه. د یو چا یو جمله کې هم په موضوع کې د یو چا وي ته وایې چې ماته یې څه یا زه کوم پروا نه لرم. I don't give the shit ماته یې څه. now you are talking اوس دې زما د زړه خبره وکړه. now you are talking اوس دې زما د زړه خبره وکړه یا هم اوس مې خوښ شوی چې دا خبره دې وکړه. why do you do this ته ولې داسې کوې. why do you do this ته ولې داسې کوې ته ولې دا کار کوې. you don't know this ته لا په دې نه پوهېږې. you don't know this یعنې ته لا په دې نه پوهېږې. تاسو چاته وایي یو خبرې چې خو ته لا په دې نه پوهېږې. you don't know this ته لا په دې نه پوهېږې. let me call him پرې مې یعنې پرې صبر چې زه غږ ورته وکړم. اجازه راکړه چې زه ورته غږ وکړم یا هم یو اواز وکړم. let me to call him پرې یعنې اجازه راکړه چې زه ورته غږ وکړم یا هم اواز ورته وکړم. let him to go پرېږده چې ځي. let him to go پرېږده چې ځي یا مه کوه چې لاړ شي. د انګلیش دغه روزمره او څه مهم سنټنسونه چې موږ تاسو سره شیر کړو دا درسره زده کوئ تکرار یې کوئ او خپل انګلیش بالکل یو هاي نورته بولئ. داسې نورو لپاره موږ فالو کړئ ومو څارئ. انشاءالله چې موږ به تاسو ته په روان انګلیش کې مهم او ضروري ویډیوګانې تر تاسو رسوو. تر بیا ښې چارې.